په بلخ ولایت کې د څه باندې 50,000 امریکایي ډالرو په لګښت د ګول سیخ کیفیت معلومولو یو معیاري لابراتوار په فعالیت پیل وکړ. دغه لابراتوار تخنیکی انجینر وایي د دې لابراتوار شتون په بازارونو کې د ټیټ کیفیت د پلور او تولید مخه نیول او هیوادوالو ته په سټانډرډ او نړیوالو معیارونو برابر د ګول سیخ وړاندې کول دي. چون چې سابقه کې فابریکو تولیدات کول نو یا په کیفیت یا بې کیفیته یا د نور ملکونو چې راواردېدل سیخان اکثریت بې کیفیته وو یا قطرې پوره نه وو. موږ دا مشکلات درلودل. نو د دې لپاره چې دا ستاندرد او کیفیت د سیخ معلوم کړي په نظر کې ونیو چې داسې یو ماشین راوارد کړي دلته د هیوادوالو لپاره. نوموړی وایي دغه دستګاه د ټولو هیوادوالو په خدمت کې ده او هر څوک کولی شي چې د اوسپنې کیفیت او معیار په دغه لابراتوار کې معلوم کړي. هر سړی کولی شي مثال ټیسټ واخلي، که هغه دولتي ریاستونه دي که خارجي مؤسسات دي یا مثال نور مشتریان د ساختماني شرکتو رئیسان دي، کولی شي چې اساتانه راشي ټیسټ واخلي کیفیت د سیخ معلوم کړي. له بلې خوا په مزار شریف ښار کې یو شمیر د ګول سیخ پلورونکي هم دغه دستګاه شتون د ودانیزو او رغنیزو جوړښتونو د پیاوړتیا په برخه کې یو مهم ګام یادوي. فایده تستی است که دلجمع میتونه آدم کار کنه در تعمیر خود و کار بنیادی و اساسی میشه. یکی تست نده سیخ کیفیتش پایین باشه، حیات ساختمان و حیات کسی که در زندگی میکنه در خطر است. خدای نخواسته یک مسئله زلزله و بعد مشکلات میشه، ساختمان میره، همین تمام سرمایه که اینجا به کار رفته از بین میره. یکی پیش از پیش اینجا معلومات میکنه و همو چیزی خدا دل خود تسلی میکنه ورش پیش از پیش معلوم میشه. د یادونې وړ ده د شمال زون په کچه د اوسپنې کیفیت معلومولو دا دویمه دستګاه ده چې په کار پیل کوي.